نظر به هدایت رهبری د افغانستان برشا شرکت دستگاه از امروز ما و شما برای دست روشن میکنیم. آمادگیتان داشته باشین. د پیاوړو خدمتونو څرګنده نښه د ترخیلو 105 میګاواټه حرارتي دستګاه چالانېدو موده 10 ساعتونو ته لوړه شوه. د هوا تودې څپې له خپرېدو سره مل د دوامدار یو ډاډمنې برېښنا رسولو په موخه د ترخیلو 105 میګاواټه حرارتي دستګاه چالانېدو موده 10 ساعتونو ته لوړه شوه. دا د تیر په توپیر 2 چنده لوړوالی ښیي چې په ټوله کې د برېښنا پار شویو د کمښت هڅو سره مل پیرودونکو ته په دوامداره ډول د برېښنا رسولو په برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبري پریکړنده او پیاوړې اراده ده. نظر به هدایت رهبری د افغانستان برشا شرکت دستگاه حرارتی ترخیل که قبلا برای 5 ساعت فعالیت داشت در شهر کابل این افزایش پیدا کرد به 10 ساعت به خاطر کاهش پرچاوی در شهر کابل که علاوه از برق وارداتی و برق آبی ما دستگاه حرارتی ترخیل روشن کردیم در شهر کابل. د ترخیلو 105 میګاواټه حرارتي دستګاه د 18 لویو جنراتورونو په درلودلو سره د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا انرژي د تولید یو ستر بنسټ دی. د دې دستګاه د ماهیت لوری د عادي ورځو په پرتله په بیړنیو حالاتو او د برېښنا انرژي په شدید کمښت کې ښکاره او څرګند وي. د ترخیلو 105 میګاواټه حرارتي دستګاه هر ورځ د 10 ساعتونو لپاره د چالانولو پریکړه د کابل ښار له اوسیدونکو سره مرسته کوي څو په عادي بڼه د ژوندانه فعالیتونه پرمخ یوسي او د ژوند هوساینې، روغتیا، زده کړې او ګڼ نور خدمتونو څخه پرته له خنډ او ځنډه برخمن شي. هزینه مالی دستگاه ترخیل ما اگر 10 ساعت روشن میکنیم در حدود 160,000 لیتر تیل در 10 ساعت مصرف میشه که یک هزینه بسیار هنگفت است. یعنی فی کیلووات اگر ما محاسبه کنیم در حدود 20 افغانی تمام میشه برای ما. اما برشنا شرکت به خاطر رضایت مردم، به خاطر از اینکه شهروندای شریف شهر کابل بردار باشن این هزینه را مصرف میکنه. د برېښنا پارچاویو د کمولو په مخه نوري مهمې هڅې هم د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د پلي کېدو په حال کې دي. دولتي ادارو لپاره د لمریزې انرژي د استفادې پلان، د برېښنا شبکې د نوي کېدو ګړندۍ هڅې او د برېښنا ویش نظام کې ښه والی.